چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کی ژړا به ورله ورشي د ممندو په وطن کې یو ځوان او پلار یې ښه ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې بس کوي اختیار خپل بنده سي ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت لورې او چې به دې د خاطرو کوو رفتار خپل د بچپن نه تاج ماما سره عاشقي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرو یعنې بل سړی به ښه ونه کړم تاج محمد تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ولیدل یار خپل یوه سانه دا قیصه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناست دي تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه سانه دا قیصه د رښتیانو ده او چې په دروغو د ځان نه کي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا که مشروع دواړه سترګې په ژړا سرې کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیرانې او د خپل یار غمونو ډېره کږه ږیره دا به ویل خدایه څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یې رانه کېدله د پیغوره او د خپل یار سره به وتې وې د کوره جلفې ده چې جړېږي په ارمان سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځي د خپل دلبره چې د مړ شم خوا به یې ښځه اړتیا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د لیوني شو خدای دې خیر کړي خلک ټول پرې ګماني شو دا خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس یوه خانه خدای د خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې وپخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یې خپل پردي در پورې خاندي چای پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه د تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان یې خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخې تور شو دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره دا به ویلې که اوس زه کوو مشوره دا لا پرېږده خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه نه کړم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کېږدم لاس د واده په حال خبره شوه نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کږه ږیره داسې وایي صبر کومه دوه درې کاله او رب به راکړي د دې صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله
ځان له پکې تېر شو 2-3 کاله تاج محمد له مولا ورکړه 2 زامن د ښایستانې نو په وطن کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبست یا رب نمرو را وواته بهر تاج محمد ویل خواته راغی پونر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویل چې دا ولې ګرځې لرې نه زما په شاپړ باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجل شوې نو خو زه د خپله کور برمته شم ان د چا نه غمه غټه ته کتی شم تاج محمد مې راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت دی لا تر څو به موږ یو بل پسې جاړو او د چیزو د دې وطن نه کډه غاړو اورېدلی مې د چا نه دا ګفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته سزاري منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا ګفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلی دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره نه روانه شوه نمرو چې نمرو د موره باغس اجازت ورته یې ورکړه په تلوار سره رسخت چې د کوره نه روانه شوه نمرو او د مزې تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویلې چې درته لاړه شه لورې خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بر دننه بیا یې وکړې دروغ نارو پوښتنه د ماما نوڼه یې وي د دې انځولې او د چمکې جنکې شي ورته راټولې په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه بلا دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمرو ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې شپې په باب دې مور ته که مې بې پوښتنې تېره دلته شپه شي داسې نه چې بابا جي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدرو په عزت نمرو که د خپله کوره نه رسخت نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه دي چې څوک د عمر نه بیمار لار کې وروانه غلې غلې تاج محمد خوا پورې رانه سانیولې په مزه مزه دې ورسېدې ریته د کالنه پټه بوتې د حجرې ته تاج محمد چې په قلاره راغی کور ته او نه ښځې ته پته نه یې مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد سره بیداریت کې نه وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو په مزه مزه حجرې ته ور روان شو په حجره کې ور داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته وه نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل ده چې ځو نو شي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نه شي سخته غرض دا چې دواړه وکړو دا ګفتار دروازې خوا پورې راله په قلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو تاج محمد نمرو ته ویلې خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه سخت سهار ته د سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد ته کې اسانه
خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته او په حجره کې دواړه کېناست ملامته او نمرو ویل چې زما بده قسمته کله وایي راځه ټوپ کړو د بلې نه تاج محمد ووتلو د سیالۍ نه کله وایي راځه ټوپ کړو د دیواله تاج محمد مرحوم ښه دی هم د دې آله دا به ویل خدایه اوس به په منصار شي ناخبره خلک ټول به خبردار شي دا لافي ده چې په دې کې مشغولېږي درنګ صحت تپي د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خونه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ کې نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښودې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوله د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سره یې پام پېژندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی شو حیرانه دی چېرته صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه بیا یې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړه کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې ټک د واره یې زنځیر کړي ورلري چې مور شوله حجرې ته ور دننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه یې یوه چغه ویسته زویه د خفګانه یې یوه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړی دی زویه وایي دغه وخت کې تنګه شوله کاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلې زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کښېنوم د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا پورې ونه راشي خور او ښځه شي حجرې ته ور دننه او چې دا بعد د تاج محمد یې بړېدنه چې نمرو یې ولیدله په پالنګ تاج محمد سره ورناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګنې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره مې ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې راټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو پورې پرېږده چې جړېږي په ارمان اوس پوښتنه ترې کوي تاج محمد خان خوږ او وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ول دروازه کې راته بېرته په تندي سره را پاسه زما مورې او د ربشان د سړه چغې وهي نورې مورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد زویه سوال مې که قبول او څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډ وي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زویه ریشه کښېنو د دې کاره پلار دې ښځه تا ته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کم نمرو رسخته ما په خپل کور بیا وسپارم امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه شبانه به ورته جوړه کړم د ځانه
کوي سلام یا به زه په ټوپه کولم په خپله یا مې اوس کفن سیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رسخت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیاته په خوچه کم نصیبه د خاوند خواته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار ډېر او راته ښکاري تاج محمد تا نه هېر دی که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي داسې کې دې زامنو ته دې ولې فکر نه کې که سبا دې دا زامن راته ژړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به ژړېږي د افسوسه ته چې ځې واړه زامن د سره بوځه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دې کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام کې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما څه په دې عمل دی تاج محمد چې راغلی د اجل دی تاج محمد شو د نمرو سره روانه تاج محمد و نمرو ونیوله لاره خورې ام پسې راووتلو بر مورې ویلې دروازه که پسې پورې تیرانونه وځسله ورته ګورې پسته دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې ښخ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه او لورې ورور دې ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمرو سره روان تاج محمد شو د نمرو سره روان په جناتي سارېږي ماشومان یوه ستنه د واړه زامنې ژاړي او تاج محمد د مرکزي کډه تنغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي مت به په غما باندې لتاړي رسته قیامت به په غما باندې لتاړي جاړي واړه زامنې جاړي جاړي واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي نمرو ویلا ورشواړه زامن د خپل کا دیدنې وکړه لاټین بل کا د ماشومان د بیا د چادر ته ولاړې د ماشومان د بیا د چادر ته ولاړې جاړي واړه زامنې جاړي جاړي واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه تنغاړي سخت ساتنې
داسې غمان عمل غواړي یار مسلمان د داسې غمان عمل غواړي جاړي ماډه واړه زامن جاړي جاړي ماډه واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډتین غاړي تاج محمد خان د مرکزي کډتین غاړي شمشا بدمنی کې د خاپخ په کنډو دی چې واوښتنه تاج محمد نورونه وکړي له پوښتنه ویلې څنګه یې په نظر را روانه پاته ښکاري په راتګ شل ستومانه نمرو ویلې ورته یا تاج محمد خانه ته راسئ زه به ولې یم ستومانه که ستومانه وې نو زه راتلمه چېرته په ژوندون به ستنه نه شم درنه بېرته په مزه مزه داخل شول په اډه کې او قیصه ټوله زما واوره په کنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوانو چې د میا په منډۍ کې دوکانو معلومیږي چې اشنا د ده د پلارو او تاج محمد رغړي پیر بارو ستړي مشي ورسره وکړله په مینه ویلې وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دانې اوس رالم د کوره په وطن کې کله رواجه موروره چې د یو بل په حالات کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دې ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکې د امانت خوږ وروره ماله زه راکړه رخصته مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه ولارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ صحت پشي داخل په بې خبره یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست وکړه د لارې ربه خلق ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ که پېښه ونه روانېږي مازدیګر مه په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې کوز تاج محمد خان شو په بازار کې یو هوټل ور روان شو د هوټل والا ټلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وته یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکي کس شو په جلسې سره دوکانه راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټک دواره تاج محمد په داسې ویلې دې ځوانه د دې ځایمه کې در ورسې نسخان مسافر که د هر قسم عجتي دا ډلۍ بجاوه واټې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي که دا شانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې نه کوم احسان یو اسانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا
خپل ځان له ورکم هغه وطن ته چې په آل ځان خبر کړم ستا قیامت پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجنې ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه یې چې ته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مرده او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنجالو لوی واړه به ژړېدل دغه یې حال و غوږ پې کېده اوس کیسه کومه نوره تاج محمد نمرو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سبانه هله یې څوک نه دی خبر د دغې عالم پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبره د نمرو نه ووده پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه پسې ورشه د نمرو که پوښتنه هما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرو نیکي چې وارېده بیان دبه دې خبرو ته بېشانه شو حیران یو منټ په کور کې نور نشي سر د ماما که پسې لاړو مارا مارا د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه پې کېده د نمرو د نیکي وار شو د نمرو نیکي ویل سید عمره د متل قصه تېره کړم د سره هغه بل پرو نمرو درته راغلې بیا یې وه زمانه پټه رالېږلې ځکه رالکه بیماره وي نمرو سید عمر هغه مې وکړل درو دا د ټول کال په زړه کې تلوسه ده ذکرانه سید عمر دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمر په سپېړو باندې هغه خپل سره که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار ویل خدای شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا داسې شي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډیجې نه مازدیګر واپس درغلي چې کېدې دې آله نه خبر شو د لټي په شان سپین رنګې خاسته شو خبردار شو د غوسې نه تاړه لکه د مار شو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي شاه صاحب عمر ته په غوسه شو صاحب عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا بې وخته مې پتني ته ځان تیار کا نمرود نکه شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کال پر ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو
را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې د دوی د نمازیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګیا و د نمرو پته د جړانه په کله کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستیا غنم شاته او څوک یې ولېږل سوران بخمل شاته څوک یې ولېږل سړي خوایندري ته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سته ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سته د نمرو چېرته ونه لګي د پته تربورانو کې به ګرځو سترګې ښکته او بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته د تنامت قانو پته کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولیږم یا به ولیږم شمشال بدمنۍ ته بیا به لاړ شي قندار او کرکنۍ ته تاج محمد پسې حاجي به راغی کور ته دروازه کې چغې وکړې د هغې مور ته یو ساعت کې حاجي وکړ انتظار د کار نه څوک راونوتو بار شنه سپرده کې حاجي ورغلو دننه ماشومان د کور په منځ کې جړېدنه حاجي ویلې چې څه شو تاج محمد خان او څه سوک دی ولې جاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړې که څه غواړي ماشومانو لره ورکړې ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا پته مه وژه جاړي نه پوهېږم یوه کانه د هوا نه بیا خبر کړې او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کې दुकान पर तैयार साथी घर के सब जमा تاج محمد کوي بیان ها وخت کې ښکته رابهېږي په ګریوان په ژړا چې داسې وویلې حاجي ته او مټوه د تاج محمد رانه پرسان दुकान पर तैयार साथी چې جانم د تاج محمد په خولې وانخلې او نه نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران ورځه چې وتلي دي د کوره او چې ته ګوره په ډنډۍ په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانې ټول بدن شو په لړزان ویله خدایه د ټول غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو او په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سانه دا باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به مې تاج محمد خان कबाड़ी बाजार की गुलकरीम खान साल पैस د باقي کیسې د حال دا خبر که د باقي کیسې د حال تاج محمد نمرو هوټل کې و خوشحاله कबाड़ी बाजार की अल्फाज मार्केट څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبه لګي دي کړي د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم دی دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د ترکي تنګي ملیانو او زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي
او نورې کار نو د شاو د فساده لرګي وړي و هوټل کې ګرځېدنه تاج محمد مو یې دواړه ولیدنه په هغه د خبر کې د ملیانو په هوټل کې مې لیدنه یو پټانو ملا ورشتې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د قصرته چې مزدور ملا ته تېر کړي دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطانو تاج محمد یې په نظر شو له دورانه دا خبیث ورته تکشین شو د خندانه ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخته ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده تا به ویلي وی چې دلته مې یو دوست ده زه ورځمه چې د اله خبر شمه او که زیات وي یو ګنټې له په باور شمه ملا ډېر په سبا کور ته ځم عظمت ته غونډې شه تاج محمد خان ملا ویلي که په سطحه زما زه چې زه چې کوو نه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان ربا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زره کې رخصته په دعا سره چې لاړ شو دا صحت کنې ګټه د لاحت وایي سره به ستا نیکي به یادومه تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره او د دوستي درته کومه یو خبره او زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله او ملاقات له خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې او ته به هم ماته د ورور په نظر ګورې تاج محمد ته د خیر پېښې پاچا کور ته بوته د تره چې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ ربه ملا ویلې ما ته پوهه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه او زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاج محمد ملا زه باندې خبر کړمه په حوال باندې غاپویه سراسر کوم زه په دې جنۍ عاشق وم بسیار ناچاري وه ماته نه کول افلار دا جنۍ مې پټه راوسته د کوره په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاج محمد جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاج محمد ملا ډېره کړو په خپل کور او ښه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نو زه به داسې عجب کار وکړمه تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګلې تر رخصت کې شرور او داسې وران کارونه وکړو چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګجره کې خبر کدی د پلار ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي داسې دا ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د وطنه نه راغلی ستا راتګه پورې ما ده کېنولی بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا احوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده پغلا ده خبر نیمه چې د چا ورته سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار سترګو لرته کوو ډېر زیات سکونت
د لرګو به یې کولو تجارت دا سارګل د تاج نامه د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته ترې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سواب ګجرې تر اسانه خادرنګ صحت ته ما خبر کې اقربان د سرګل ډېرې ته لاړو ایوس خانه او تاج نامه ته پسا جوړ شو د مولانا دکان مې پته یاد ساتي کیسه خانې شته کباړي بازار کې ګل کریم خان سره او ملا جان ملا پر سرګل ته وکړي اشاره ته د سړو د منځه زه شي راوچته کراچۍ ښار کې سالار خان سره بېلته بیا یې پیر پذیر زر که د غمزیره یې سارګل غریب نه ورکه پسې لاړه د نمرود پلار دکان ته او دا حوالې ورښکاره کړه ګلاب خان ته نواب خان چې د دې حاله خبردار شو خبردار شو او هر درون زګېده د پغم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ حالې خراب د سرګل ډېرې ته ورغې ګلاب ګاڼو خپله جرګه وکړه د خپل کور تاج نامت پسې پینډۍ ته لیږ ورور په نورو پسې به خپل روزي سباله په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پنډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا ډېرې ته لاړو برابر تاج نامه دې هر طرح ده په نظر تاج نامه ته داسې ویلې خپل ورور او د چیزو ګدري د چیزو چې دلته نور مکینه نور تاج نامه ته تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه غیر په چا نه کوم اعتبار د سیملو تاج محمد د تره زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوي د نمرو ته زاري وکړل خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکړه ورته سپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند قاضي ښځه تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونه لید خپل وس ګاړه ګجري ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب خان شو خبردار او ګاړه وکړه سنډې تاره ګفتاره په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره سارګل او ګلاب دواړه هم سیمل خان ګل اتله غاړه په غاړه د پنډۍ په ښار کې کوشو برادر او د ملا دې ته لاړل برابر ګرانه او سیمل وکړه تاج محمد ته دا خبره او د چیزو ګجري ولي ته د زړه سره د چیزو چې دلته نور نشي اټال په حالا نکاح به واخلم نمرو تعالی دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی د ګلاب زمونږ ورور په قشان سره به وکړو معذرت حاجت لباس ته پکې نور نشته حاجت تاج محمد سواه د وکړله سیمل او چې رضا شو بیا ډېر
سرای ته ووتل چې د ګوجري ښار ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو اشوکانو دا نورو په خلاص کاله تکه روانه تاج محمد وینځي نبي لوم د ځانه چې ژوند یم دا به تل زما سره وي او که چا پیره مې د تن نه غرغروي سیمل ویل دا کار نه دی د پښتونو خیر دې وي یوه ورځ دې وي بېلتون کار دی اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوند یم زه به کوم د تقل وس د واده به درته وکړم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج محمد سره یې وکړله ټګي تاج محمد نمرو یو بل نه جدا کېږي هلکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شو عوض خانه بتلو راکوي مالا چې بیا خل را پورې نه خاندي سوالا چې سیمل د دې هوا نه خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل ویلې سار ګله شه خبر تربوران در پورې خاندي لروبر
هغه نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هانو او سیمه شدو تاج محمد سره روانو سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا قوم به ټول رسا کړمه ځم وطن ته چې نمرود درته نکاح کړم تاج محمده داسې کار به درله وکړم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کړم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان ما پوښتنو غوږ مې کېده په بیان نن کور ته رسېدلي مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارامه تاج محمد کور ته راورسېد ماښام مور یې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فساد دې وکړلې ناپویه مور یې راله ورته ژاړي په ارمان تاج محمد یې راپرې نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د حجرې په طرف مزه تاج محمد حجره کې داسې دم ختلې ړکې وایې چې زامن مې ولیدلې امنمرو مې ولیدلې یو ځله خدای دې خیر کې ملاقات به کېږي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدې یو ځل تاج محمد خان نورې راوړله روټۍ ورته حجرې ته او نصیب بري چارې پېښې کې سپېرې ته تاج محمد علي روټۍ نه کړمه مورې خبرې راته مه که ستړې سپورې چې به راکړې چې دې وڅکم یو پیالې او دې غمونه مې د زړه په سر دلې د دې جنه مې مرسل زړه بېتر دی او زما مورې چې په قاره ته بدر دی یوه ساله تاج محمد کوي فکرونه په خیالات کې ورته راغله تېر کارونه تاج محمد خدایه دا هغه پالنګ چې مې یار راسره ناسته څنګ په څنګ په خلکانو په ما ډېره خوشحالي وه او نن حجره راته د ننګ په شان ښکاري وه یو شېبه فریاد یې وکړو بیا وده شو وخت یې راغی د الله حکم کې وشو ټوډم خود شو چې د شپې یوه بجه شوه او د سیمل د لاسه پېښه دا لانجه شوه تاج محمد کې را بیداره تربورانو ته به څه وایي سهار یا خدا چې نوره مه کوه سیالي او تربوران به درپسې کوي شپېلي دا خبرې ورته وکړه د پېغورو د شیطان سره دې ربګانې مخکو تاج محمد غریب بودو په پالنګ رنګ صحت ته به شي سرور وینو پیرنګ بیا د خیر کې پلار یې در شروع په کار ای مخلوقه دستي مرته شو تیار پلار یې زر که په توندې ټوپک ته لاس او تاج محمد په زړه یې کېښود د پاس د مولانا یې څه ونه شو خطر تاج محمد یې ویشته د زړه په سر بیا یې په ډک پسې وکړو په تلوار او داسې ټوکې په خپل ځای وکړلې پلار دریم ډک په تاج محمد وکړو سارګله او دومره څه ورته ونه ویلې سیمل او فکر وکړه دی دا دی او فکر وکړه دا د دې مسلماني وه او چې د دې سره د پلار داسې دشمني وه محبوبت ته چې حجرې لره لخورو او ځان یې واچوو له پاسه د خلو بیا یې ونیول لاسونه د خپل پلار خواره جاړې هم کوي خیرې ازاره رب دپاره چې مې ورور مکې خراب او په قیامت به رب داسې کوي ځواب پلار یې لور د کږه کوله کړه په زوره ویلې ورشه دې ونه پسې نوره
ځوان او دا ظالم چې بیا دې کور ته شو روان خاصه لیونۍ شوه جړېدله او دم په دم به په خپل ځای رابړېدله ویلې زه یا شبې څو د رانه مړو سپین بدن دې شو په وینو کې ککړ ویلې زه یا څه در باندې وشو ستا په وینو د هجرې ګټونه سره شو د الله شان ته حیران شوم دوباره تاج محمد ویلتي راسین کې ماته پلار او دوه خبرې ورته کوم دي عبرت او چې کړېږي بیا د ورځې د قیامت د پسو خبره عمل کوم دې قصوره او داسې مرګ خو یې څوک نه کړي بې تربوره په وضو دې ستړی وړی مړ کړم پلاره په فورم به دې زه غواړم دغه پاره تاج محمد ورته نارې وکړې ډېرې او مګر کله شو راته د خپل یېرې شو د کچره اوچت په دې اختیاره چې د پلار پسې په خپله وځم بار یوستانه وکړم وشو د غفار او ناګهانه شو په ځمکه راګوزار په سرې وینو کې لټپټ سپین بدن په ژړا ژړا راتلل ورته زامن تاج محمد وړې وړې سلګۍ کولې او ماشومان یې د پلار سترګو ته کتلې پورې کېښوده په ورور پورې کېښوده په غېږ کې د ورور سره سارا ورته وکړم وشو د اکبر تاج محمد د دنیا لاړو په ارمان او خوري د ژړا نه وجلې ځان تاج محمد د دنیا لاړو خوارو زار اوس ورېږي په نمرود مرګي وار په جلسې شستو روان سي ملکا پر د واقع نه د نمرود کار کې خبر نمرو هم کور کې و د وپې وسواسته یو پالنګ کې یو پالنګ کې د مور خواسته بیا ګلاب کې د خپلو سره باس پیس وجامې د مظلو ورځي لاس سبانه باندې را پاسوي چې مور آسینه چې نمرو یې خشي په شورو د نمرو مورې د خوبه که بیداره نو بیا یې دا پریان شروع قسم دواره شورندارې زه نن ډېرې مه بېتابه تږی شوی یم اوبه راکه بې حسابه چې اوبو په څېر وسخت کې لورندار او چې د عشق په دی لاس کې په تلوار او سمدستي پې یو ډګر وکړو ډېر ظالم
په سپین کې تنګي راتېر شو زما وروره زورې بیا ورکړلو پښو ته او چې ملا ځان کاوه رانه خوځو ته په هټه باندې راتېر شو خړنۍ کې او پورې ګرځي په شمشابي د منۍ کې د خاپخ په کنډو دی چې واوښتنه دا زما نه ورونه وکړله پوښتنه ویلې څنګه یې په نظر را روانه پاته ښکاري پاته شلې ستومانه نمرو ویلې ورته یا تاج محمد خانه تر اسه یې زه به ولې یم ستومانه که ستومانه وې نو زه راتلمه چېرته په ژوندون به ستنه نه شم درنه بېرته په مزه مزه داخل شول په اډه کې او قیصه ټوله زما واوره په کنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوانو چې د میا په منډۍ کې دوکانو معلومیږي چې اشنا د ده د پلارو او تاج محمد راته ډېرې پیدبارو ستړې مشي ورسره وکړله په مینه ویلې وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دا نه اوس راغلم د کوره په وطن کې کله رواج زما وروره چې د یو بل په حالاتو کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دی ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکتي د امانت خوږه وروره ماله زه راکړه رخصته دوکاندار ورته زارې وکړله ډېره مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه ولارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ ساعت پسې داخل په بې خبره یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست وکړه د لارې ربه خلک ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ که پېښور نه روانېږي مازدیګر ما په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې کوستاج محمد خان شو په بازار کې یو هوټل ور روان شو د هوټل والا تلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وچه یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکې کس شو په جلسې سره دوکانه راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټکدواره تاج محمد ته داسې ویلې دې ځوان زه دې ځایمه کې در ورسې نسخان مسافر که د هر قسم اجتي دا ډلۍ بجاوه چې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي که دا شانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې هېر نه کړم احسان یو اسانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا درته پرېږدمه هدرنګ ساعت ته دې واپس وطن نه ځمه څه سختي به درته بیا خپل ځان له ورکړم زم وطن ته چې په حال ځان خبر کړم تاج محمد پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجنې ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه یې چېرته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مور به او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنګیالو لوی واړه به ژړېدل دغه یې حال و ورپسې د اوس کیسه کومه نوره تاج محمد
نمرو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سباله هله یې څوک نه دی خبر د دغې عالم پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبر د نمرو نه و د پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه پسې ورشه د نمرو که پوښتنه هما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرو نیکه چې وارېده بیان ده به دې خبرو ته بېشانه شو حیران یو منټ په کور کې نور نشي سر د ماما که پسې لاړو مارا مارا د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه ترې کېده د نمرو د نیکه وار شو د نمرو نیکه ویل سید عمره د متل قیزه تېره کړم د سره هغه بل پرون نمرو درته راغلې بیا یې و زمانه پټ ته رالېږلې ځکه رالکه بیماره وي نمرو سید عمره د میا وکړل درو دا د ټول کال په زړه کې تلوسه ده ذکر رانه سید عمره دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمره په څپېړو باندې هغه خپل سره چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار ویل خدای شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا دا څه شي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډیزې نه مازدیګر واپس درغلي چې کېده دې آله نه خبر شو د لټې په شان سپین رنګې خاسته شو خبردار شو د غوسې نه تاړاتاو لکه د مار شو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي صاحب عمر ته په غوسه شو صاحب عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا د وخته مې پتني ته ځان تیار کا شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کال په ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې د دوی د نه مازدیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګیاو د نمرو پته د ژړا نه په کلا کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستي او غنم شاته او څوک یې ولېږل سلان او بخمل شاته څوک یې ولېږل سړي خوایند
پی د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خونه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښودې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوله د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سره یې پام پېژندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی شو حیرانه دوی چېرته صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه نږدې چې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړ کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې ټک د واره یې زنځیر کړي ورلري چې مور شوله حجرې ته ور دننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه یې وه چغه ویسته زویه د خفګانه یې وه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړی دی زویه وایي دغه وخت یې تنګه شوله تاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلې زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کښېنوم د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا خبرې ونه راشي خور او ښځه شي حجرې ته ور دننه او چې دا به د تاج محمد یې بغېدنه چې نمرو یې ولیدله په پالنګ تاج محمد سره ورناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګینې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره مې ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې را ټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو پورې پرېږده چې جړېږي په ارمان اوس پوښتنه ترې کوي تاج محمد خان خوږ او وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ول دروازه که راته بېرته په تندې سره را پاسه زما مورې او د رفشان د سړه چغې وهي نورې نورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد زویه سوال مې که قبول او څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زویه ریشه کښېنو د دې کاره پلار دې ښځه پراته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کم نمرو رسخته او په خپل کور بیا وسپارمه امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه سبانه به ورته جوړه کړم د ځانه تاج محمد ور مورې خوښ شي د ګمان دی ایسارېږي نه قسم مې په قرآن دی نصیحتونه راته مورې کوي سلام یا به ځان په ټوپه کولم په خپله یا مې اوس کفن تیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رسخت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیاته ذرا په خود شوه کم نصیبه
د خاون خواته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار اغلي ده او راته ښکاري تاج محمد تا نه هېر دی که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي بیا یې خور ورته ویل وروره داسې کړې دې زامنو ته دې ولې فکر نه کړې که سبا دې دا زامن راته ژړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به ژړېږي دا افسوسه ته چې ځې واړه زامن در سره بوځه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دي کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام چې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما څه په دې عمل دی تاج محمده چې راغلی د اجل دی تاج محمد شو د نمرو سره روانه تاج محمد و نمرو ونیوله لاره خورې ام پسې راووتلو بر مورې ویلې دروازه که پسې پورې تیرانونه وځسله ورته ګورې بس د دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې ښخ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه او لورې ورور د ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمرو سره روان تاج محمد شو د نمرو سره روان په ژړا کې سارېږي ماشومان یوه ستانه د واړه زامنې ژاړي او تاج محمد د مرکزي کډه نغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي مته به په غمه باندې لتاړي ورسته قیامته به په غمه باندې لتاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي نمرو ویلا ورشواړه زامن د خپل کام دیدنې وکړه لاټین بل کام د ماشومان به بیا د چادر ته ولاړې د ماشومان به بیا د چادر ته ولاړې ژاړي واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه ولاړې مسلمان د داسې غم امر غواړي یار مسلمان د داسې غم امر غواړي ژاړي واړه واړه زامنې ژاړي ژاړي واړه واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي
داسې نه چې مې د چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کی ژړا به ورله ورشي د ممندو په وطن کې یو ځوان او پلار یې ښه ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې بس کوي اختیار خپل بنده سي ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت ورې او چې به دې د خاطرو کوو رفتار خپل د بچپن تاج ماما ساشکي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرو یعنې بل سړی به خاوه نه کړم تاج محمد تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ولید د یار خپل یوه خانه دا کیسه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناست دي تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه سانه دا قصه د رښتیانو ده او چې په دروغو دې ځان نه کړي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا کومه شروع دواړه سترګې په ژړا سرې کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیرانې او د خپل یار غمونو ډېره کړه ګاګیره دا به ویل خدای څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یې رانه کېدله د پیغوره او د خپل یار سره به وتې وې د کوره جلفې ده چې جړېږي په ارمان سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځي د خپل دلبره چې د مړ شم خوا به یې ښځه اړتیا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د لیوني شو خدای دې خیر کړي خلک ټول پرې ګمانه شو دا خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس یوه خانه خدای د خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې و پخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یې خپل پردي در پورې خاندي چای پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه زه تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخې تور شو دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره دا به ویلې که وزه کوو مشوره دا را پرېږده که خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه نکړم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کې د ملاس د واده پار خبره شو نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کړه ګاګیره داسې وایي صبر کومه دوه درې کاله او رب به راکړي د دې صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله
په دې شان له پکې تېر شو 2-3 کاله تاج محمد له مولا ورکړه 2 زامن د ښایستانینو په وطن کې سزا کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبس یا رب نمرو را وواته بهر تاج محمد یې خواته راغی پونر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویلې چې دا ولې ګرځي لرې نه زما په شان پړه باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجل شوې نو خو زه د خپله کور برمته شم نه د چا نه غمه غټه ته کتی شم تاج محمد مې راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت ده لا تر څو به موږ یو بل پسې ژاړو او د چیزونو دې وطن نه کډن غاړو اورېدلی مې د چا نه دا گفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته سزاري منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا گفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلۍ دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره مهربانه شوه نمرو چې نمرو د موره واغس اجازت ورته یې ورکړه په تلوار سره رسخت چې د کوره نه روانه شوه نمرو او د مزې تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویلې چې د تلاړه شدې خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بردننه بیا یې وکړې دروغ نارو پوښتنه د ماما نونه یې وي د دې انځولې او د چمکې جنکې شي ورته راټولې په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه ګیله دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمرو ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې شپې په باب کې مور ته که مې دوی پوښتنې تېرې دلته شپه شي داسې نه چې باباجي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدرو په عزت نمرو که د خپله کوره نه رسخته نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه وي چې څوک د عمر نه بیمار چې وربانه غلې غلې تاج محمد خوا پورې راله سانیولې په مزه مازه دې ورسېدې ریته د کاله نه یې پټه بوتې د حجرې ته تاج محمد چې په کلاره راغی کور ته او نه ښځې ته وه پته نه یې مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد سره بیدار یقین وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو په مزه مزه حجرې ته ور روان شو په حجره کې ور داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته به نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل زه چې ځو نو شي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نه شي سخته غرض دا چې دواړو وکړو دا ګستار دروازې خوا پورې راله په قلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو تاج محمد نمرو ته ویلې خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه سخت سهار ته د سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد پکې اسانه
چې خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته ما په حجره کې دواړه کېناست ملامته او نمرو ویل چې زما بده قسمته کله وایي راځه ټوپ خو د بلې نه کته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سته ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سته د نمرو چېرته ونه لګي د پته تر ګورانو کې به ګرځو سترګې ښکته او بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته د تنامت قانو فتح کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولیږم شمشاد بدمنی ته بیا به لاړ قندار او کرکڼۍ ته تاج محمد پسې حاجي به راغی کور ته دروازه کې چغې وکړې د هغې مور ته یو ساعت کې حاجي وکړ انتظار د کار نه ناستو ګراونه وتو بار شنه سپرده کې حاجي ورغلو دننه ماشومان د کور په منځ کې جړېدله حاجي ویلې چې څه ښه تاج محمد خان او څه سوک دی ولې جاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړې که څه غواړي ماشومانو لره ورکړې ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا په تمه وجه جاړي نه پوهېږم د هوا نه به خبر کې او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کې دکان په تیار ساتئ در کې سر ځای مخ تاج محمد کوي بیان او وخت کې ښکته رابهېږي په ګریوان په ژړا چې داسې وویلې حاجي ته او مټوه د تاج محمد رانه پرسان دکان په یاد ساتئ چې چا نوم د تاج محمد په خولې وانخلې او نه نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران یوه ورځ چې وتلي دي د کوره او چې ته ګوره په پنډۍ په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانو ټول بدن شو په لرزان خدای د ټول غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو او په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سره دا باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به وي تاج محمد خان کباړي بازار کې ګل کریم خان صاحب پیاز مارکیټ نمبر د باقي کیسې د حال دا خبر که د باقي کیسې د حال تاج محمد نمرو هوټل کې و خوشحاله کباړي بازار کې الفیض مارکیټ څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبا لګي دي کې ډېرې د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم دی دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د ترکي تنګي ملیانو او زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي خرڅولو درې څلور منه د دې هوټل ته وړل یو مزدور د ملا سره بزاته او نورې کار نو د شاو د فساته لرګي وړې و هوټل کې ګرځېدنه تاج محمد نومو یې دواړه ولیدنه هغه د خبر کې د ملیانو په هوټل کې مې لیدنه یو پټان ملا ورشتې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د په صورته
مزدور ملا تفسیر کی دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطان تاج محمدي په نظر شو دورانا دا خبیث ورته تکشین شو د خاندانا ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخت ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده تا به ویلي وی چې دلته مې یو دوست ده زه ورځمه چې د اله خبر شم او که زیات وي یو ګنټې له په باور شم ویله ډېر خو به سبا کور ته ځم عظمت ته غوندې شه تاج محمد خان ملا ویلې چې په سچه زما زه چې زه چې کونه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان ربا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زره کې رخصت په دعا سره چې لاړ شو دا صحت کنې ګټه للهت وایي سره به ستا نیکي به یادوم تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره د دوستي درته کوم یو خبره زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله ملاقات له خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې ته به اما ته د ورور په نظر ګورې تاج محمد ته د خیر پیښې پاته کور ته بوته د تره چې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ ربه ملا ویلې ما ته پوهه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاج محمد ملا زه باندې خبر کړمه په حوال باندې غاپویه سراسر کوم زه په دې جملې عاشق وم بسیار مینه چارې وه ماته نه کول افلار دا جملې مې پټه راوسته د کوره په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاج محمد جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاج محمد ملا ډېره کړو په خپل کور او ښه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نو زه به داسې عجب کار وکړم تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګلې تر اوس خط کې کشرور او داسې وران کارونه وکړو چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګجره کې خبر کدی د پلار ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي داسې ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د وطنه نه راغلی ستا راتګه پورې ما ده کېنولی بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا حوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده پغلا ده خبر نیمه چې د چا ورته سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار کارګلر ته کوو ډېر زیات سکونت د لرګو به یې کولو تجارت دا کارګل د تاج محمد د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته تلې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سوه
گزری ترسم درنگ صحت تما خبر کی اقربانو دستار گل دیری تلاړو ایوس خانا او تاج نامه ته پسا جوړ شو د مولانا دکان په تیار ساتي که څنګه نشه د کباړي بازار کې ګل کریم خان سره او مولا جان الکا ملا پر سر ګل ته وکړي اشاره ته د سړو د منځ زر شرا وچته کراچۍ ښار کې سالار خان چې سره بیرته بیا پی پذیر زرکه د غمزیره انسان ګل غریب لورکه بس لاړ د نمرود پلار دکان ته او دا حوالې ورښکاره کړه ګلاب خان ته نواب خان چې د دې حال خبردار شو او ګلاب خان چې د دې حال خبردار شو او هر درون زګی د پغم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ حال خراب د سر ګلدیري ته ورغی ګلابو ګاڼو خپله جرګه وکړه د خپل کور تاج نامت پسې پینډۍ ته لیګورو په نورو پسې به خپل روزي سباله په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پینډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا دیري ته لاړل برابره تاج محمد یې هر ته راغی په نظر تاج محمد ته داسې ویلي خپل ورور او د چیزو ګودري د چیزو چې دلته نور مکینه نور تاج محمد د تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه غیر په چا نه کوم اعتبار د سیملو تاج محمد د تلو زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوی د نمرو ته زاري وکړل خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکړ وتسپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند قاضي قدر تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونني د خپل وس دواړه ګجري ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب ګلاب خان شو خبردار او دواړه وکړه سمجې تاره گفتار په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره سارګل او ګلاب دواړه هم سیمل خان ګل کړه غاړه په غاړه د پنډۍ په ښار کې کوشو برادر او د ملا دیري ته لاړل برابر رب دې خیر کې سبا کېږي اوس خانه تاج نامه نورو ته پېښه شوله ګرانه او سیمل وکړه تاج محمد ته دا خبره او د چیزو ګودري ولي ته د زړه سره د چیزو چې دلته نور نشي اټال او په حالا نکاح به واخلم نمرو تاله دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی د ګلاب زمونږ ورور په ښه شان سره به وکړو معذرت حاجات لباس ته پکې نور نشته حاجت تاج محمد سواه د وکړله سیمل او چې رضا شو بیا ډېر ته ووتل چې د ګوجري ښار ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو اشوکانو دا نورو په پلاس کاله تکه روانه تاج محمد ویل نبي لوم د ځانه چې ژوند مدا به تل زما سره وي
چاپیره مې د تن نه غرغروي سیمه ویل دا کار نه دی د پښتون خیر دی وي یوه ورځ دې وي بېلتون خیر دی اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوندی ما زه به کوم د تقل وس د واده به درته وکړم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج ماما سره یې وکړه لټګي تاج ماما نمرو یو بل نه جدا کېږي هلکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شو عوض خانه بتلورا کوي مالا چې بیا خلک پورې نه خاندي سوالا چې سیمل د دې حواله خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل ویل سارګله شه خبر تربوران در پورې خاندي لروبر پنجاب دی به ډېر د تاج ماما نه یېرېدل د هغه مخامخ بګړېدل چې هر څه کوي د تره په زوی اعتبار او یوه ورځ بیا شي په سر ښاري امبار سیمل وکړل سرګل ته شرارت د ګلابانه په ټول ټکو رسخته سرګل لاړه شو شپې ورځې تېرېدلې ګرامي به یې په غوږو اورېدلې زما کیا به یې راولېږي کاغذ د سیمل ته ولیکلی دا غرض چې هلک او جلۍ رابله وطن ته او بېوسانه غوږ یې ونیسه ګفتن ته چې سیمل شو د کاغذ په خبره خبر دي دي احوالا تاج محمد ویلي زه اوس نیم خپل ځان اسمي ملاقات یې وکړه دوران تاج محمد ویلي وطن ته پسې ځمه او خفه نیمه که د یار سره مې مرمه یار اشنایي ورته ډېر وکړ مینت تاج محمده پورته مزه ده صحت تاج محمد در پاتې نیمه که مې مرګي قبر د اشنا په خوا کې غبرګي د نمرو سره مې کړی د فقام او چې د تا سره به یو ژبه زمزان تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه آنو تاج محمد ګاډي ته وخوت یارانو په تفصیل نه کیسه واورئ عزیزانو تاج محمد وطن ته ځي نه پاتې کېږي عوض خانه اجل راته نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هان او سیمل شو د تاج محمد سره روان سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا قبر ټول رسا کړمه ځم وطن ته
چې نمرود درته نکاح کم کارنامه د داسې کار به درله وکم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان ما پوښتنو وږمې کېده په بیان نن کور ته رسېدلې مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارام کارنامه کور ته راورسېد ماښام نورې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فساتې وکړلې ناپویه مورې راله ورته ژاړي په ارمان کارنامه تې راکړې نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د وګري په طرف مزه